زموږ چینل ته که چا زموږ چینل نوی سبسکرایب ته سبسکرایب بټن ووهئ د په څنګ کې د بیل بټن کلیک وکړئ بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو هره ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. السلام علیکم ګران پښتنو ملګرو، ښه راغلاست درته وایم زموږ چینل ته. یو ښایسته غوندې بل اپلیکیشن درته ښایم چې د دې اپلیکیشن له لارې یوازې سمپلې ایډونه یا عکسونه کتل چې دې سره تاسو کولی شئ په ورځ کې زیاتې ډالر وګټئ. دغه ډالر بیا د پیپال اکاونټ په واسطه پیپال اکاونټ ته لیږلی شئ، پیپال څخه بیا بانک اکاونټ ته لیږلی شئ. په ترتیب سره به یو تاسو ته ښیم. که چیرې مو ویډیو خوښه شي لایک یې کوئ، شیر یې کوئ او کومنټ هم وکړئ. راځم دا طریقه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو. د دې لپاره د اپلیکیشن لینک تاسو ته زه په ډسکرپشن کې درکوم. کوم ډسکرپشن کې اول لینک یا ډیلی سټیټس په نوم اپلیکیشن دی، دا لینک په ډسکرپشن کې درکوم. دې لاره تاسو کولی شئ چې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړ دې باندې به کلیک وکړئ. خو د دې اپلیکیشن ته د ایمیل ضرورت دی. ایمیل باید تاسو مخکې له مخکې ایمیل ولرئ. ایمیل زموږ په چینل کې ویډیو شته د ایمیل جوړولو. هغه طریقه تاسو ایمیل جوړ کړئ، بیا د اپلیکیشن انسټال کړئ. کله چې د انسټال کړ بیا به دلته راشئ، په دې نقطو باندې 3 نقطو باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته لاګین چې کوم ګورئ، دا لاګین چې ګورئ په دې لاګین باندې به کلیک وکړئ. بیا دلته لاګین ویت فیسبوک، لاګین ویت ګوګل باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ ستاسو ایمیل به دلته داخل شي. لږ صبر به وکړئ چې ترڅو دا پروسس شروع شي. نو کوم ایمیل زه چې تاسو ایمیل جوړ کړی ایمیل به دلته ورکړئ. زه غواړم دا ایمیل ورکړم او د پوسټ به دلته تاسو ثبت شئ. نو یور انفو هاز بین اپلوډډ. اوس تاسو زموږ ایمیل تیار شو او زموږ د پوسټ د مخکې چینل په دې کې مو کار کړی دی. نو دا زما اکاونټ دی، دا مخکې ما هم یو ځل جوړ کړی دی. نو خاص تاسو ته مې د لاګین طریقه وښودله. په همدې طریقه لاګین کیږي. دا زما پروفایل دی او دې پوسټ ته تاسو یوازې یو ایډ ګورئ. مثلا زه د عکس ګورم، په دې باندې کلیک کوم. دا چې کله ګورم ما ته خپل پوینټونه په دې باندې راکوي. په 0 پوینټونو باندې $1 راکوي چې دا $1 بیا موږ ترې لیږلی شو. اوس ګورئ دا یوازې ګورئ. که دا هم فالو کولی شئ، فالو باندې کلیک کوئ. کله چې دا ګورو بیا راځم بل عکس ګورم، خاص په دې باندې کلیک کوئ. کوم ایډس چې راځي ایډس یا 10 ثانیې چې وي دا ایډس دلته کلیک کټ کوئ او دا ګورئ. کله چې دا ګورئ دا بیا کټ کوو. اوس راځم څو پیسې مو ګټلې دي دلته به راشئ، مای ارنینګ دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې ارنینګ باندې کلیک کوو ما تقریبا $1.02 ګټلې دي چې 102 پوینټس ما ګټلې دي چې $1 د څو سره 1000 پوینټه کیږي. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ. ګورئ 18 سکنډه مخکې ما یو عکس وکته $0.002 پرې راکړه او 3 سکنډه مخکې بل عکس وکته $0.002 پرې راکړه. نو په همدې طریقه یوازې عکسونه ګورئ او تاسو ډالر وګټئ. کله چې 1000 پوینټونه پوره شي بیا $1 پوره کیږي. دا ډالر تاسو وګټل. په همدې طریقه تاسو کولی شئ دا ریفرال کوډ تاسو کپي کړئ. کله چې دا کپي کړئ بل ملګري ته ولیږئ. کله چې په دې لارې رجسټر شي تاسو ته هم پټونه جمع کیږي. نو د پیسو لیږلو طریقه په بله ویډیو کې وښیم. نو دا د اپلیکیشن دی او دې لارې تاسو خپله پیسې ګټلی شئ. په دې کې سیټینګ هم تاسو کولی شئ. هلته به راشئ، دې نقطو باندې به کلیک وکړئ، مای پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې مای پروفایل باندې کلیک وکړئ ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ او دلته دا نوم تاسو ګورئ، دا نوم هم ورته بدلولی شئ. یو نوم باندې کلیک وکړئ. بیا دلته ایمیل ادرس هم ورکولی شئ. دلته فیسبوک آی ډي هم ورکولی شئ. فیسبوک یو آر ایل کې د کوم یو آر ایل چې دی هغه به کپي کړئ. بیا یوټیوب یو آر ایل هم دلته کپي کړئ او ټول انسټاګرام یو آر ایل به کپي کړئ او سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې سیو باندې کلیک وکړئ ستاسو په همدې طریقه دې سیټینګ وشو. 18 فالوینګ زه لرم او په چا فالو کړی نه یم. په دې کې یوټیوب باندې کله چې کلیک کړئ او ستاسو یوټیوب چینل ته به ځئ. که فیسبوک باندې څو کلیک وکړئ ستاسو فیسبوک آی ډي ته به داخلېږي. که چیرې دلته فیسبوک یو آر ایل او یوټیوب یو آر ایل اچولی وو. نو دا هسې هم د اپلیکیشن دی. پیسو لیږلو طریقه بله وښیم. که خوښ شوي مو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او د نورو ویډیوګانو